جی د وحدت نیوز قدرمنو د وخت موږ موجود یو په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان ستر ښار وانه بازار کې لکه څرنګه تاسو ته پته ده چې د تېرې څو میاشتې راستې په خیبر پښتونخوا کې د بادامنۍ لاړۍ چې کومه ده او ورځ تر بله سوه کېږي دغه رقم په جنوبي وزیرستان واڼه کې هم دلته د بادامنۍ چې کومې پیښې دي هغه هم سوه کېږي دلته اغواکاري ټارګټ کیلینګ نور هم یو شمېر بادامنۍ چې کوم سرګرمیانې دي په هغه کې ځای چې کوم دی هغه راغلی دی نو په دې لړ کې عام عوام چې کوم دی هغه هم چې کوم ریسپانس دی هغه هم چې کوم رد عمل دی ډېر سخت دی تاسو ګورئ د وخت کې چې کوم د جنوبي وزیرستان اولس دي هغې اولسي پاڅون په نام باندې یوه ټولنه جوړه کړې ده یوه غونډه جوړه کړې ده دلته دې وخت کې دوی کمپین کوي مهم چلوي چې موږ به په 6 جنوري باندې دلته یو لوی احتجاجي پرلط کوو اپا کې به زموږ چې کومې غوښتنې دي د امن و امان په حوالې سره وي نو په دې لړ کې زموږ سره چې دلته چې کوم د اولسي پاڅون مرکزي قایدین دي هغه موجود دي هغې سره خبرې کوو چې هغه موږ ته څه وایي اچھا نن د پیرا وخت استلای دی میش سره په میدون باندې روان یې تو څه ته پته دو چې میش مطالبه په ریټن شکل کې میډیا ولس سره حشر کړي دي میش د حکومت سره حشر کړي دي او میش د پمفلټس په ذریعہ عوام ته رسولي دي نو د میش مطالبه ټول د امن سره ریلیټډ دي خو فلحال یا 28 د میش سره په بازور کې ګرځي دا د وانا مین هډ کوارټر بازور دی نو په دا کو تو ته یو د پولیس اهلکار ها په نظر باندې نشي در نو دغه دا مطلب دی چې د ویسا پورا ریاست ایس نه دی سنجیده د ویسا د میش سره رابطه کو چې تاسو ملاقاتینه وکي هغه د میش باندې ټیم تیراول غوړي نو میش پیراته یو رای کړای دی میش ټوله کمیټي جوړه کړی دي د انتظامات ولې ان شاء الله د 6 تاریخ چې کیما درنا دو فیصله کون درناوی د یک ټیم پورو میش نوستوي چې د څو پورا د میش ټوله مطالبه ولسته زه دا میسج ورکاوه چې میش توس دا تیر شل کولا دا هر څه ولیدل چې بل هیڅوک نرسي چې د میش په خوبره امن وغوړي د میش تقدیر بدل کو په خپل خوبره و میش د ځون تقدیر خپل بدلاوي ووزي و مازی د میش دا ظلم نه برداشت کوي میش چې کوم پاسون دی دا کته سوچ پکې په 15 اگست باندې عوامي نشټ پارټي یو قومي اتحاد جوړ کړ چې پکې د صوبې ټوله پارټي په دا کې شمولیت وکړ نن صرف وزیرستان نه بلکې په ټوله صوبه بلوچستان او پښتونخوا کې په ضلع کې دا احتجاج راوند بدامنۍ راونه دغه یو لړۍ دی یو سلسله د میش راونه د میش مطالبه د ریاست نه سیده د ریاست نه دی ریاست د ذمہورتیا دو چې زه خپل عوام ته د ځون د مول د سر دغه چې کومه دو دغه د تحفظ د عزت تحفظ ورکاوه کنه انسان خو پرېږده د غره ځناور هم د ریاست ذمہورتیا دو چې دته تحفظ ورکړي ریاست نه میش دا غوړي کنه چې میش په 2018 کې د پاکستان یو بلکې د پښتونخوا یو ایسا جوړ شوی په قانون کې شامل شوی لہذا میش ریاست ته د اپیل کی چې د میش چې کومه دو د لاهور غوندې د قانون بلادستی غوړي لکه څنګه چې د لاهور ښار ته د پولیس ته اختیار ور دی هر ادارې ته د خپل ځای باندې یو اختیار ور کړی دی د په وجه د بنیاد باندې میش د قانون بلادستی غوړي آئینی حقوقي او جمهوری حق غوړي خپل جنوبي وزیرستان ته لہذا د امیر اپیل دی چې په دا کې چې څومره که د میش ریاستی ادارې دي ریاستی سکیورټي ادارې دي دا خپل قانوني دایره کې د نه خپل قانوني کاروایی وکړو او چې کوم سیول ډپارټمنټ دی د میش هغه د چې کومه د خپل دایره اختیار کې قانون په حرکت کې راولي سیاسي قانون دي ټول تنظیمونه چې کومه فیصله کړې دو په 15 تاریخ د درنه د پوره چې امن غوړي د حکومت نه ځکه چې امن د حکومت ذمہورتیا دو د خلک مجبور شه حکومت خپل ذمہورتیا نه پیره کوي خپل امن خلک نه ورکوي دغه وجنه خلک مجبور شه و سیاسي خلک ورسره ټول کوم دا فیصله کړې ده په 15 تاریخ باندې چې موږ مکمله درنه ورکوي چې څه پر حکومت خپل ذمہورتیا وخصتي نه وي موږ یغه پر درنه جاری وي او یغه پر ټول لارې باندې بازور باندې هر شی باندې ځکه چې په امن پر کاروبار ته اړه دی هر شی په امن پر ته اړه دی څه پر چې امن نه وي شای چالیږي نه هر شی لوړ دی نرمش کوم ته دا اپیل کیه چې سب زور کې او مکمل روزي بازارونه هر شی باندې په 15 تاریخ باندې چې میش د امن مطالبه په حکومت باندې وماني
ځکه چې موږ مجبور شوي یو که چیرې موږ دا موقع ضایع کړي موږ ته امن نشته بیا په هر ځای کې بد امني وي ټارګټ کیلینګ وي اغواکاري وي دهشتګردي وي هر شی وي دا هر شی د حکومت ذمهورتیا ده انشاءالله په شپږم تاریخ دا ذمهورتیا موږ په حکومت باندې خامخا منو. تاسو دلته چې کوم د ولسي پاڅون غړي دي چې کوم سیاسي پارټۍ دي یا عام کوم تنظیمونه دي هغې مشران چې کوم دي هغې خبرې واورېدلې دوی د وویل چې مونږ د امن و امان غوښتنه کوو مونږ څو ځلې دلته چې کوم زمونږ غوښتنې دي د امن و امان حوالې سره هغه حکومتي چارواکو سره شریک کړي دي خو تر دې دمه دوی د پی باندې څه قسمه چې کوم عمل دی نه ده کړی نو په دې لړ کې دوی وایي چې مونږ مجبوره شو په شپږم تاریخ په جنوري میاشت باندې به مونږ راوځو چې کوم د واڼه داخلي خارجي لارې دي هغه به بند کوو او دلته به زمونږ چې کومه غوښتنه ده هغه به دا وي چې دلته د حکومت ریډ بحال شي پولیس نظام ټیک شي ضلعي انتظامیه ټیک شي سرکاري تانې جوړې شي او ورسره دلته چې کوم تورې شیشې دي په باندې بندیز ولګي چې کوم جمشید څو 2 هفتې مخکې اغوا شوی دی هغه هم رعایه وشي نور هم یو شمېر چې کومې غوښتنې دي هغه به دوی د په دې چې کوم احتجاجي پر لتې په هغه کې کوي که وګورو دلته دوی د کمپین چې کوم دی هغه بازار کې ډور ټو ډور کمپین روان کړی دی دکانه په دکانه باندې ګرځي دلته د خلکو نه په دې هیله په تمه باندې دي چې دوی به شپږم تاریخ باندې په دې احتجاجي پر لت کې ګډون کوي که وګورو په دې حوالې سره حکومت هم څو ځلې دوی سره ناستۍ کړې دي خو تر دې دمه د ضلعي انتظامیه پولیس چې کوم دي د دوی چې کومه غوښتنې دي په هغه کې داسې سنجیده ګامونه هغې د پراندې پورته کړي چې کوم دلته په ګروڼ باندې موږ ته ښکاره شي یا په ګروڼ باندې عام ولس چې کوم دي هغه د دوی نه مطمئن شي.